د یوې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې کله موږ له چا څخه پوښتنه کوو ولې خفه یې د خفګان لامل یې څه شی ده ولې خفه یې دا جمله په الماني ژبه داسې وایي warum bist du traurig warum bist du traurig د مثال په تور څوک وایي ماته مې کورنۍ یادیږي یا زه مې کورنۍ پسې خفه یم دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ich vermisse meine Familie ich vermisse meine Familie ماته مې کورنۍ یادیږي یا کورنۍ پسې مې خفه یم دوستانو کله چې موږ چاته وایو مه خفه کیږه دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ